ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کورس د دویمې ورځې درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږ په دې خبرې کړې وې چې فنکشن څه ته وایي او فارموله څه ته وایي. د دې دواړو ترمنځ عمده فرق څه شی دی. کله چې مونږ غواړو په مایکروسافت اکسل کې فنکشن یا فارموله تطبیق کړو، د دوی د تطبیق کولو لپاره کوم اصول دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او په اخر کې په دې خبرې کړې وې چې په فارموله کې زیاتره موږ دغه څلور ریاضیکي عملي استعمالو چې هغه عبارت د جمع، ضرب، تفریق او تقسیم څخه دی. نو دې نه مخکې چې موږ په فنکشنو باندې پریکټیکل یا عملي کار شروع کړو، زه غواړم چې تاسو سره په دغه څلور ریاضیکي عملیو باندې کار وکړو. البته یو شی ستاسو په نظر کې چې په مایکروسافت اکسل کې اول مونږ په فنکشنو باندې کار کوو، بیا په فارمولو باندې کار کوو. یعنی فارمولې مونږ د دې کورس په آخر کې وایو. دا چې دغه څلور ریاضیکي عملي هم په فنکشنو کې استعمالیږي او هم په اډوانس فارمولو کې استعمالیږي. نو دې نه مخکې چې مونږ په فنکشنو او اډوانس فارمولو باندې کار شروع کړو، نو زه غواړم چې دغه څلور ریاضیکي عملیو باندې تاسو سره کار وکړم، ځکه دا دواړه په دې هم په فنکشنو کې استعمالیږي او هم په اډوانس فارمولو کې استعمالیږي. نو که چیرې دا مونږ مخکې نه ووایو په ده باندې کار وکړو، نو مونږ ته کار کول په فنکشن او په فارمولو کې اسانه کیږي. نو د دې لپاره زه راځم مایکروسافت اکسل خلاصوم، رن ته ځم، لیکم اکسل او دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم تر څو ماته مایکروسافت اکسل پروګرام خلاص شي. دلته بلینک وربوک اخلم او د دې خپل شیټ زوم یا سایز څه کوم غټوم. دلته زه راځم تاسو ته د یو د کارمندانو د معاشاتو یو جدول جوړوم، یو ساده غوندې جدول، البته اډوانس نه دی، او غواړم چې په هغه اساس باندې تاسو سره زه د جمع، تفریق، تقسیم او د ضرب په عملیه باندې کار وکړم. دلته راځم لیکم امپلای آی ډي او دغه نه وروسته لیکم امپلای نیم او بیا لیکم پوسټ او بیا لیکم منتلی سیلري او دغه نه وروسته لیکم اوور ټایم او دغه نه وروسته لیکم نیټ سیلري یا ګراس سیلري، فرق نه کوي، چارې یو تاسو ولیکئ. بیا زه راځم دا کالمونه لږ اډجسټ کوم، دا بعضې سایز کم دی او په همدې شکل باندې دا ټول سلیکټ کوم، منځ ته راوړم، دا بولډ کوم او په همدې شکل باندې ته یو بارډر ورکوم دې ځینه، دا بارډر مو ته انتخاب کو او د نه وروسته راځم دلته د کارمندانو ته یو آی ډي ورکوم. فرض مثال WIG01 دا د کارمندانو آی ډي ده. نو دلته راځم د کونج ته چې کله دا پلس علامه راشي دا دې باندې څه کلیک کوم، دا کش کوم، لاندې راوړم تر دې ځای پورې چې اټومیټیکلی یو آی ډي بیا مایکروسافت اکسل ورکوي. هغه اول آی ډي ته ګوري، په همدې شکل باندې مسلسل آی ډي ورکوي. نو ما سره کسان دي اسلام، خان، ولی، اسد، سلام او په همدې شکل باندې سرباز. دا کارمندان دي ما سره. دوی ټول د مثال په طور آی ټي افسران دي مونږ سره. د دې لپاره چې وخت هم ضایع نه شي، نو نور ډېر لیکل چې کو وخت ضایع کېږي. د دوی د میاشتې معاش مثلا د دې کس 20,000 افغانۍ دی، د ده 15,000 افغانۍ دی، د ده 25,000 افغانۍ دی، د ده 18,000 افغانۍ دی او د ده تقریبا بیا هم 15,000 افغانۍ دی او د دې کس 10,000 افغانۍ دی. دا د میاشتې معاش دی، منتلی سیلري. دې کې بعضې کارمندانو اضافه کاري هم کار کړی، بال د وخت یې کار کړی، دفتر کې پاتې شوی دی د یو موضوع په خاطر باندې. نو دې کس د مثال په طور هېڅ اضافه کاري کار نه دی کړی او دې کس چې دی تقریبا 2,000 روپۍ اضافه کاري کار کړی، چې کله مونږ محاسبه وکړه یا دفتر د حساب کتاب وکړو 2,000 روپۍ دی اضافه کاري کار کړی وي. او په همدې شکل باندې دې کس هم اضافه کاري کار نه دی کړی، دی تقریبا 7,000 روپۍ اضافه کاري کار کړی دی، صحیح ده. او دې کس تقریبا 15,000 روپۍ اضافه کاري کار کړی دی او د هېڅ اضافه کاري کار نه دی کړی. نو اوس که چیرې مونږ وغواړو چې د دې ټولو کسانو د میاشتې مجموعي یا ټول معاش معلوم کو، صحیح ده. نو د دې لپاره زه د جمع عملیه استعمالوم او د جمع فارموله استعمالوم او فارموله کوم ځای کې استعمالیږي، په کوم ځای کې چې مونږ غواړو نتیجه مونږ ته معلومه شي، په هلته هغه ځای کې مونږ فارموله استعمالوو. تاسو وګورئ دغه کالم کې زه غواړم چې د دې هر یو کس د دې کس مجموعي معاش دلته معلوم شي، د دې کس دلته معلوم شي، په همدې شکل د دې نورو. نو په همدې ځای باندې زه کلیک کوم او دلته
یو فارموله استعمالوم، البته د جمع فارموله استعمالوم. مونږ تاسو په تعریف کې ویلو چې هر وخت مونږ فارموله په مایکروسافت اکسل کې استعمالو یا فنکشن استعمالو، د ټول نه اول باید څه وکړو؟ مساوي علامه ولیکو. نو زه څه کوم؟ اول مساوي علامه لیکم. دا چې زه غواړم دا دلته مجموعي معاش د کارمند معلوم شي. مجموعي معاش څه شی دی؟ د دې د میاشتې معاش ته او اضافه کاري ده. نو زه راځم څه کوم؟ زه ورته وایم چې مساوي د دې کس د میاشتې معاش واخله او ورسره جمع کړه. د کیبورډ نه جمع عملیه، دلته تاسو وګورئ کیبورډ کې جمع عملیه ده، بټن ده، په هغه باندې زه کلیک کوم او ورپسې د ورټایم باندې کلیک کوم. که صفري، که لسي، که سلي، که دوی، که درې، که منفي، که مثبت فرق نه کوي. تاسو به دا دواړه کلیک کوئ. نو چې کله ما دې دواړو باندې کلیک وکړو، دغه نه وروسته زه انټر کلیک کوم، ما ته وایي چې د دې کس مجموعي معاش څومره دی؟ 20,000 افغانۍ دی، ځکه اضافه کاري نه لري. نو که زه دلته مثلا 1000 روپۍ اضافه کاري اضافه کړم دلته، نو هلته 21,000 روپۍ راځي، ځکه ما دا او دا سلونه دا دواړه خانې جمع کړې وې. نو چې کله دا دواړه جمع شي، نتیجه یې څه کېږي؟ 21,000 افغانۍ کېږي. بله خبره دا ده، تاسو کته دې کې ما د جمع فارموله استعمال کړه او د جمع فارمولې په واسطه باندې چې په هغه کې ما د جمع عملیه استعمال کړې، دا دواړه خانې یا د دې کس مکمل معاش ما معلوم کو. بعضې یو تعداد دوستان وایي چې دغه D2 یا E2 څه شی دی؟ دا D2 او دا E2 چې دی دا د سیلونو ادرس دی. د اکسل پروګرام کې چې تاسو هر یو خانه ګورئ دا ځان ته ادرس لري، که دا خانه که دا هر یو خانه چې ګورئ. ما ته وایي تا دلته D2 خانه اخیستې ده او ورسره د جمع کړی E2 او دغه نتیجه 100 روپۍ شوي، دغه 21,000 روپۍ شوي. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې دا D2 کم سل دی دا معلوم کړئ، دلته تاسو وګورئ دا D کالم دی او دا دویم نمبر را ده. ګوره دا اوس جمع شوی د څه سره؟ د E2 سره. E2 موږ سره کوم کالم دی؟ E کالم دی او دویم نمبر را ده. نو هدف زما دا و چې دا کوم فنکشن نه ده، دا د دې سیلونو ادرس دی. نو تاسو وګورئ په دې ځای کې ما کوم فنکشن نه دی استعماله کړی، صرف د جمع د عملیې په واسطه باندې، البته د جمع فارمولې په واسطه باندې ما دا دوه خانې یا دا دوه سیلونه سره جمع کړو او نتیجه یې دلته ماته وښودل شوه. نو اوس که تاسو غواړئ چې د دې کس هم معاش معلوم شي، مجموعي معاش د دې معلوم شي، د دې معلوم شي، د دې معلوم شي، د دې معلوم شي، نو موږ مجبور یو دلته ولیکو بیا مساوي دا واخله، دا سل واخله، جمع که ورسره دا سل. نو که چیرې ما سره 50 نفر یا 100 نفر کارمندان په یو دفتر کې، نو تقریبا که چیرې زه په دغه طریقه مخکې لاړ شم، نو نیم ساعت وخت خو زما نیسي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ وخت ضایع نه شي، وخت زمونږ ضایع نه شي او په کم وخت کې وشو کولی چې د ټولو کارمندانو معاشات لکه څنګه چې موږ دلته جمع کړو نتیجه معلومه کړه، داسې موږ ته معلوم شي. په هغه خانه باندې چې تاسو فارموله تطبیق کړې، هغه خانې ته به لاړ شئ او عادي کلیک به وکړئ، سنګل کلیک، ډبل کلیک نه، داسې نه، سره رقم سنګل کلیک لکه دا سنګل کلیک شو او دغه کونج ته به راشئ. دې کونج ته کله تاسو راشئ ستاسو د موس کارسر نه مثبت علامه جوړېږي. کله چې دا حالت منځته راغی تاسو به کلیک وکړئ په همدې سل کونج باندې او دا به څه کوي؟ کشف به کوي لاندې تر دې اخري حده پورې چې کوم ځای پورې تاسو غواړئ نتیجه یې معلومه کړئ. چې کله تاسو دا اخري خانې ته ورسېدل بیا به دا پرېږدئ چې پرېمښودو، هماغه فورمول چې تاسو مخکې تطبیق کړی دی هغه فورمول به د نورو لاندو خانې کې هم تطبیق شي. یعنې لکه څنګه چې په دې خانه کې ما دا دواړه جمع کړي، په دې خانه کې به دا دواړه جمع شي، په دې خانه کې به دا دواړه جمع شي، په همدې شکل لاندې نور. نو تاسو وګورئ ما ته اتومیټیکلی د دې هر یو کس معاشاتو مجموع معاش یې معلوم کړته. د دې 15,000 معاش دی ځکه اضافه کاري نه لري، د ده چې د 15,000 معاش ځکه 18,000 د اصلي معاش دی او 2,000 روپۍ د اضافه کاري ده. بله طریقه هم موږ سره شته، زه دا ډیلیټ کوم. که چیرې غواړئ چې دا فورمول تاسو د لاندو خانو کې هم تطبیق کړئ، نو هغه فورمول باندې به کلیک وکړئ، سنګل کلیک، او داسې د لاندې هغه به هم سلیکټ کړئ او د لاندې خانې به ورسره هم سلیکټ کړئ. د کیبورډ نه به کنټرول ونیسئ، هر یو کنټرول چې فرق نه کوي، او ورسره د کیبورډ نه به ډي باندې به کلیک وکړئ. چې کله په کنټرول ونیو ډي باندې کلیک وکړو هغه فورمول به لاندې تطبیق شي او د دې ټولو مجموعي معاش په ماته دلته وښي. نو دا دوستانو د جمع د عملي یو ساده مثال په فارمولو کې چې ما تاسو ته کار وکړ. په همدې شکل باندې که چیرې تاسو سره د دې ترڅنګ دا اوس ګوره ما سره صرف منتلي سیلري ده، اوور ټایم دی او په همدې شکل باندې موږ سره نیټ سیلري ده. که چیرې تاسو سره دلته بونس په نوم باندې کوم بل کالم هم وي هغه هم تاسو کولی شئ د سره جمع کړئ. مثلا زه همدغه ټیبل ټول سلیکټ کوم، کنټرول سی د کیبورډ نه کلیک کوم، کاپي کوم چې د دې ځای نه هم کولی شم، او لاندې راځم دلته پیسټ کوم چې دا کار زه دې ځای نه هم کولی شم. دلته فقط د دغه ډیټا ټوله ډیلیټ کوم، سلیکټ مې کړ، ډیلیټ مې کړه او دلته زه لیکم بونس په نوم باندې یو بل کالم هم زیاتوم. بونس مطلب دا دی چې کله کله که تاسو پام کړی دی بعضو اداراتو کې
عاید د یوې ادارې زیات شي، فرض مثال وبخښئ دا بونس ما لږ ذره ګډوډ هم ولیکو، داسې راځي بونس داسې. نو یا مثلا کوم بل حساب یا داسې افتخاري کارمندانو ته 100 روپۍ زیاتې ورکوي اضافه. نو که چیرې تاسو په اداره کې دغسې بونس حساب کتاب هم ولرئ او وغواړئ چې په اخر کې نیټ سیلري معلوم کړئ، نو فرض مثال د دې کس دفتر تصمیم ونیو چې ټولو کسانو ته 2000 روپۍ بونس ورکوي، صحیح شوه په دې میاشت کې. نو اوس غواړئ نیټ سیلري معلوم کړئ، بیا هم هماغه پخوانۍ د جمع عملیه موږ دلته استعمالو، لیکم مساوي اولین کار چې کوو مساوي علامه ده، دغه نه وروسته بیا راځم په منتلي سیلري باندې کلیک کوم، ورته جمع که ورسره اوور ټایم اخلمه، ورسره بیا ورته چې جمع که بونس ورسره اخلمه. دغه نه وروسته بیا انټر باندې کلیک کوم، چې کله مې انټر باندې کلیک کړو د مجموعي معاش ماته ښیي 20,000 زر او 2000 23,000 روپۍ کېږي، ماته د دې کس مکمل معاش څومره شو 23,000 روپۍ شو. او په همدې شکل باندې د تر اخري سل باندې پورې سلیکټ کوم او دغه نه وروسته کنټرول ډي باندې کلیک کوم تر څو دا نور هم ماته معلوم شي. دا موږ سره ساده مثال د جمع د عملیې چې په اکسل پروګرام کې موږ جمع عملیه یعنی جمع فارموله څنګه استعمالو. جمع په فارموله کې ډېر نورې خبرې دي، خو دا هغه ساده مثالونه و چې ما تاسو ته کار وکړو. د دې ترڅنګ غواړم چې لږ ذره نور هم لږ مغلق تر کم دغه مثالونه تاسو ته او یو پریکټیکل بل مثال باندې تاسو ته زه کار کوم. لاندې راځم دغلته یو څو خانې داسې سلیکټ کوم، دونه ځای مې سلیکټ کړو او دا مرج کوم، یو ځای کوم دا خانې، په دې مې کلیک کړو دا خانې مرج شوې. د مثال په طور باندې زه یو مکتب لرم، دغه مکتب نوم دا دی چې قضاوت پرایویټ های سکول، دا یو مکتب دی. او دلته نن البته په دې مثال کې زه غواړم کار وکړم، په دې باندې تاسو سره کار وکړم چې دغه مکتب دی زما او غواړم چې د دې مکتب د یو کال د 6 میاشتې یا د 3 میاشتو مکمل عایدات، مصارفات او ګټه تاوان معلوم کړم، یا په اکسل کې داسې یو سیستم ورته جوړ کړم چې ماته ګټه تاوان او عایدات او مصارفات ټول معلوم شي. نو زه دلته راځم لیکم قضاوت پرایویټ های سکول، net income expense and profit /loss report. د قضاوت پرایویټ شخصي کوم مکتب چې د مکمل عایدات، مصارفات او ګټه او تاوان، البته د کم کال لپاره for the year 2020 د 2020 کال مکمل عایدات، مصارفات او ګټه تاوان. دې کې زه غواړم داسې یو سیستم ورته جوړ کړم او دا سیستم البته غواړم چې د جمع عملیې په واسطه باندې تاسو ته زه کار وکړم. نو تاسو وګورئ چې جمع عملیې څومره مهمه عملیه ده. دلته زه راځم دغه نه مې لاندې دلته راغلم 2-3 خانې مې یو ځای کړل، دلته مې ولیکه چې نیټ انکم، دلته مې یو نوم ورکړ، ټول عایدات هغه زه دلته ذکر کوم، صحیح شوه، نیټ انکم مې ولیکو. دغه نه وروسته هلته راغلم ولیکه جنوري او دغه بیا مې دې ځای نه سلیکټ کړو تر دې ځای پورې مې راوستو، جنوري، فبروري، مارچ د خپله راځي. چې کله تاسو یو میاشت ولیکئ لکه نمبر غوندې، نو چې صحیح میاشت ولیکئ جنوري مثلا جن، او دغه نه وروسته هغه تاسو کش کړئ خو ته تر څومره وخت ځای پورې چې تاسو غواړئ د میاشتې نومونه خپله راځي. په همدې شکل باندې دلته لاندې راغلم، دا ځای مې مرج کړو، دلته مې ولیکو نیټ ایکسپنس، ټول مصارفات البته د میاشتو په اساس باندې، دا مې سلیکټ کړ، د دې بل هغه غوندې دا مې داسې بولډ کړو او دلته بیا راغلم لاندې مې ولیکو جنوري او دا مې بیا داسې سلیکټ کړ تر دې ځای پورې تر څو دا د میاشتو نومونه راشي، ځکه که زه یې لیکم نو وخت زیات ضایع کېږي، صحیح شوه. او په همدې شکل باندې دا ځای مې داسې سلیکټ کړ، دلته داسې یو بارډر ورکوم، دغسې بارډر، او دا مې هم داسې سلیکټ کړ، دې ته هم داسې یو بارډر ورکوم، صحیح شوه. او دنه وروسته لاندې دلته راغلم، دې ځای کې زه لیکم چې نیټ پرافټ /loss report. البته دا نیټ ایکسپنس، نیټ انکم او نیټ پرافټ اینډ لاس دا د 2020 کال لپاره دی، صحیح شوه. او دلته سره راځم لیکم چې نیټ ایکسپنس، نیټ انکم، اول انکم لیکل کېږي، بیا نیټ ایکسپنس لیکم، نیټ ایکسپنس، او دغه نه وروسته لیکم چې
profit and net profit and loss profit slash loss او انټر مې کلیک او دا دوه خانې مې لږ زر داسې سایز مې ورته زیات کو دا مې بولډم کو دا مې داسې سلیکټ کو تقریبا او داسې بارډر مې ورته ورکړو د مثال په طور باندې په جنوري میاشت کې د قضاوت شخصي مکتب چې دی عاید چې دی تقریبا 1,20,000 روپۍ وي 1,20,000 روپۍ وي په فبروري میاشت کې 80,000 روپۍ وي او په مارچ میاشت کې بیا مثلا 50,000 روپۍ وو د مثال په طور باندې دونه خو نه زیات خو مثال مې درکړ دلته بیا 1,00,000 روپۍ شوي او په همدې شکل باندې 1,50,000 روپۍ شو دلته موږ سره صحیح شوه دلته بیا 50,000 روپۍ شوي دلته بیا مثلا 1,00,000 روپۍ شوي او په همدې شکل دلته بیا 80,000 روپۍ شوي او دلته هم موږ سره 1,40,000 روپۍ شوي او بیا موږ سره 1,00,000 روپۍ شوي او دلته بیا 80,000 روپۍ شوي او په دسمبر میاشت کې بیا 2,00,000 روپۍ شو فرض مثال او راځو د مصارفاتو بخش ته په جنوري میاشت کې زمونږ مصارفات تقریبا 80,000 روپۍ وو د بله میاشت کې تقریبا 50,000 روپۍ وو صحیح ده په د بله میاشت کې تقریبا بیا 80,000 روپۍ شو زمونږ مصارفات په دې بله میاشت کې 50,000 روپۍ شو بیا مصارفات زمونږ په دې مې میاشت کې تقریبا زمونږ مصارفات 40,000 روپۍ شو کمو مصارفات هم په جون میاشت کې تقریبا 20,000 روپۍ زمونږ 20,000 خو نه خو 50 په مکمل ونیسم دا شو پکې بیا دلته 80,000 روپۍ مصارفات شو زمونږ او په همدې شکل باندې بیا مثلا 50,000 روپۍ زمونږ مصارفات شو او دلته بیا مثلا 80,000 روپۍ زمونږ مصارفات شو او په دې میاشت کې هم 50,000 روپۍ زمونږ مصارفات شو د مثال په طور باندې بیا دلته مثلا 80,000 روپۍ مصارفات شو زمونږ او په دې کې بیا هم موږ سره 1,00,000 روپۍ مصارفات شو اوس که چیرې زه وغواړم چې مثلا مکمل مجموعي عایدات مجموعي مصارفات او ګټه او تاوان معلوم کړم د دې لپاره څه کوم البته ټول عایدات به دلته جمع شي ټول مصارفات به دلته جمع شي او د عایداتو نه مصارفات کمو که چیرې نتیجه مثبت او موږ ګټه کړې کو نتیجه منفي وه موږ نقص کړی دی د دې لپاره څه کوم موږ سره فنکشن هم شته چې فنکشن استعمال کو په یو دقیقه کې حساب معلوم کو خو نه زه فنکشن نه استعمالوم زه په فارمولو کې جمع عملیه استعمالوم تاسو وګورئ چې جمع عملیه په څومره ځایونو کې مختلف ځایونو کې په مختلف شکل باندې استعمالیږي زه دلته راځم لیکم مساوي د جنوري میاشت عاید اخلم جمع کوم سره د فبروري د درېیمې میاشت څلورمې میاشت پنځمې میاشت شپږمې میاشت په همدې شکل اوومه اتمه نهمه لسمه یولسمه او دولسمه دا اوس ګورئ تاسو په کومه خانه چې ما کلیک وکړو دغه ادرس دلته اخیستل شوی تا دلته ما ته وایي چې تا A کالم کې 22 نمبر انتخاب کړی B کالم کې 22 نمبر انتخاب کړی C کالم کې 22 نمبر په همدې شکل باندې L کالم کې 22 دا ټول تا جمع کړي انټر چې کلیک ما ته وایي تقریبا 12,80,000 روپۍ یعنی 1,02,80,000 روپۍ زمونږ ټول عاید د یو کال 12,80,000 روپۍ اوس که نیټ ایکسپنس ټول مصارفات وغواړو معلوم کړو هغه هم په همدې شکل باندې مساوي زه دلته لیکم راځم په جنوري باندې کلیک کوم د جنوري میاشت په مصارفاتو باندې فبروري په همدې شکل درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه یولسمه او 12 باندې انټر کلیک کوم مصارفات زمونږ 1,50,000 روپۍ شوي تقریبا 1,000,000 ته نه رسیدلي خو عاید زمونږ 1,02,80,000 روپۍ شوي دي اوس که چیرې موږ وغواړو چې مثلا ګټه او تاوان معلوم کړو چې آیا موږ ګټه کړې که تاوان هم کړی بیا هم دلته موږ د فارمولې یو بل عملیه استعمالوو چې هغه د تفریق عملیه ده لیکن مساوي دا ځل څه کوم د تفریق عملیه دا استعمالوم د مجموعي عاید څخه اخلم منفي کوم منفي په کیبورډ کې یو بټن ده چې په هغه باندې کلیک تاسو ته منفي راځي نیټ ایکسپنس مجموعي مصارفات چې کله انټر باندې دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم چې کله انټر باندې کلیک ما ته وایي ستا ټول عاید په دغه 2020 کال کې تر اوسه خو 2020 کال مکمل تکمیل شوی نه دی خو مثال ما تاسو ته کار وکړو 15,20,000 روپۍ شوي دي یعنې په یو کال کې موږ 15,20,000 روپۍ ګټلې دي نو دا دوستانو تاسو وکړه چې ما د صرف د جمع د عملیې په واسطه باندې تاسو وکړه چې ما څومره ښایسته سیستم جوړ کړ او خپل کار مې پکې مخکې بوتو نو هدف مې دا و چې څنګه تاسو کولی شئ د جمع عملیه په مختلفو شکلونو په فارمولو او په فنکشنو کې استعمال کوي نن موږ صرف په دې باندې کار وکړو چې څنګه
جمع عملیه باندې مونږ کار کوو او هغه په مایکروسافټ ایکسل کې استعمالو. بل مثال کې انشاءالله په د ضرب په عملیه باندې کار کوو، په همدې شکل به تفریق عملیه او تقسیم عملیه. نو که چیرې بیا هم ستاسو په ذهن کې دوستانو کوم سوالي کوم نظر لري، تاسو کولی شئ د همدې ویډیو د لاندې چې زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم خپل کومنټ ولیکئ موږ سره، او په فیسبوک پاڼه کې زه هم دا ویډیوګانې اپلوډ کوم، هلته هم تاسو کولی شئ خپل نظریات او کومنټونه موږ سره شریک کړئ.